په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پولیسو ځواکونو پر پوسټ برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ظاهر رسنۍ وایي چې د خیبر پښتونخوا خیبر ولسوالۍ د تیرا په ادم خیلو کې د اف سی ځواکونو پر پوسټ په یو وسلوال برید کې 15 پاکستانی عسکر وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په سیمه کې سرچینو رسنیو ته وویل چې په دغه مخامخ جګړه کې 13 شپه د غبرګول شپږمه د خیبر ولسوالۍ د تیرا په ادم خیلو کې د پاکستان پولیسو ځواکونو یا اف سی پر پوسټه د یوې ډلې وسلوالې لخوا برید شوی چې په پایله کې د اف سی ځواکونو 15 عسکر وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی منلی او ادعا یې کړې چې د پاکستان پوځ ګڼ شمېر پوځیان یې وژلي دي. په پاکستان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې هم په یو بیان کې ویلي چې له تحریک طالبان پاکستان سره په ګډه دغه برید کړی او پاکستاني پوځ ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې پاکستاني پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه پوځ د حالا رسنیو ځینو ادرسونو د جګړې خبر ورکړی او د مرګ ژوبلې شمېرې یې نه دي خپرې کړي. ځینې نور نه تایید شوي راپورونه وایي چې په دغه برید کې د پاکستان د پوځ 11 عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په خیبر دره کې اوس هم د لشکر اسلام منګلباغ وسلواله ډله فعالیت کوي چې وخت په وخت د پاکستان پر پوځي پوستو او کاروانونو بریدونه کوي.